ډېر وخت نه دلته په دې اندرشیر کې کار کوو، خو اوس چې کوم دا ریټونه دي نو دا لکه ډېر زیات وختل په دې باندې چې هلته د دې اسرائیل او فلسطین مسلې راغلې، داسې د ایران او د امریکې په منځ کې داسې دغه راغو، الله دې جنګ نه کوي. ریټونه مخکې نه هم دغه وو، خو اوس دومره زیات وختل چې بالکل د حد نه وتلي ریټونه شو. په دې باندې مخکې چې کوم دی، دې نه مخکې د اوکراین او د روسیې کوم جنګ چې راغلو، دې سره لکه دا ریټونه ورځ په ورځ باندې مخ په بره باندې روان دي. او بل د دې سره لکه ډېره زیاته بېروزګاري راغله، او لکه دا کوم کارګر طبقه چې کومه ده، ډېر تکړه خلک وو، ډېر وخت نه دوی دلته لکه چې کارونه یې کول. نو اوس هغوی لکه ټول بېروزګاره دي، څوک چې کوم دی لیړې لګوي، څوک چې کوم دی رشکې چلوي، لکه ډېر وخت دوی دلته ضایع کړی دی. دا یو څو ورځې مخکې خیال یې کړي، د عالمي منډۍ ډېره زیاته وختله. په دې باندې د ریټونه تقریبا 5,85,000 86,000 88,000 لکه دې پورې دا ریټونه لاړو. اوس شکر دی ریټونه خو بیا لږ دا دې راکم شو. نو جنګ خو ښه نه دی، لکه د دنیایي حالات ښه نه دي. په دې باندې لکه دا سونه ورځ ته ورځه مخ په بره باندې روانه ده، خو لکه دې سره ډېره زیاته بېروزګاري راغله. چې په کم وخت کې زه زرګرۍ ته راووتم نو په 2500 روپۍ توله سره و، په 150 روپۍ توله چاندي وه، او ښه کاروبارونه د هر چا ښه وخت تېرېدو، ګزاره کېده. نن سبا له سونې ریټ د اسمان سره خبرې کوي. د دې وجې نه ډېر زرګران خراب شو، کاروبارونه یې خراب شو، ډېر خلکو دوکانونه هم پرېښودل. وایي تاوانیان شو، خلکو په کم ریټ کې سونې نیولې دي او اوس پرې ریټونه وختل. د دې وجې نه ډېر زرګران غریبانان شو، هغوی کاروبارونه خراب شو، زرګري پرېښوله. ډېر چې زنانه ودونه پاتې شو، چې ډېرې زنانې چې په هغوی باندې سونې خودې شوي، چا باندې 10 تولې، په چا باندې 15-20 تولې، چې چا به 10 تولې کولی شو، هغه اوس 15 تولې کولی شي، خو چا به 15 کوله، هغه 2 تولو ته رالل، او 2 تولو والا خو ختم شو، هغوی خو سره سونه جوړولی نه شي. نو ډېرې زنانو غریبانانو ودونه د دې سونې د وجې نه پاتې شو. ډېرې تورسرې په کورونو ناستې دي، ولې چې څوک سونه جوړولی نه شي. ډېر هلکان دي چې هغوی کوېدنې کړي دي، عمرونه یې زیات شو، د جنکو عمرونه زیات شو، ودونه یې نه کېږي. هلته کې سونې ریټ داسې هاي ریټ دی چې چا 10 تولې سونې ښودې ده، د هغې نن سبا تاسو حساب وکړئ 50-60 لاک روپۍ جوړېږي د 10 تولو سونې. نو هغوی به څنګه واده وکړي؟ او د سونې نه بغیر مور پلار ضدیان دي، مشران دي، هغوی چې نه یار زما لوله به سونه جوړي، او د هغوی وس نه راځي. دا سونه انټرنیشنل پولیټیکل کوم وار چې روان دی یورپ او ایشیا، د وجه د مارکیټس کې چې دي کنه دا اپس اینډ ډاون دي. نو دی وجه چې ریټونه هم په ځای باندې نه دي، د وجه د دکاندارانو ډېر غټ نقصان روان دی. سهار یو ریټي، ماښام بل ریټي. نو د وجه کاروبار بالکل شته نه دی. او کاروبار د کارګر طبقه چې وګورئ، کارګرانو طبقه خو بالکل هم کار ختم شوی دی. دا چې څو پورې پولیټیکل وار دا جنگ ختم شوی نه دی، یورپ او ایشیا، یوکرین، ګرینلینډ، دا ټول پرابلمز هغه ځای نه کریټ شي. څو پورې چې دا پرابلمز نه سالو شوي، نو هغه پورې دا اپس اینډ ډاون به مسلسل په دې کې روان وي. دا اندرشیر چې دی کې ډېر کافي دوکانونه دي. اوس چې تاسو یو سایډ نه راستارټ شئ، بل سایډ پورې راشئ کنه، بالکل نه څوک شته دی، بالکل کاروبار ختم شوی دی، بالکل لین دین باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی. سونه چې ده که نه دا اوس ډېره ګرانه شوه. پهله چې کومه توله وه ډېره کمه وه، اوس 5,30,000 5,50,000 یا 5,80,000 دې باندې څوک یو توله چې دی زر جوړوي. موږ دا ډرونه اخیستي، خو دا موږ سره اوسه پورې پینډینګ پراته دي. دې باندې موږ هم نقصان روان دی. کوم کسټمر چې موږ سره بوکینګ کړی دی یا موږ له ایډوانس کې پیسې راکړي دي، هغه هم پریشانه دي. نو هغو سره موږ هم نقصان روان دی او الریډي هغه هم نقصان روان دی.